عزته دې بلا نه به مې کله ځان خلاصېږي. څه دې وویل؟ ما ته دې بلا وویل؟ زه لکه بلا یم؟ الله دې نه کړي بلاګانې داسې وي لکه چې ته ما خو د کورونا خبره کوله بېګمې. ښه ما وی که ما نه د ځان خلاصولو ارمان دې د زړه کې دومره نصیب زما چرته او بیا د انسان هر یو ارمان چرته پوره کېږي بېګمه. ښه زه بس اوده شه، نیمه شپه شوه. اوده کېږم په ارام. کرنل صاحب دې دومره غټ کور کې زه یوازې ډېره تنګه شوم. ویم چې دا ټولې کمرې په کرایي ورکړم. هوش کې سر دماغ خراب شوی. دې کې د پاگلتوب کومه خبره ده؟ زه تا نه مشوره نه غواړم، دا زما فیصله ده. بیګم ما دا وی بچی چې کله کله راځي نو بیا به هغوی اوسېږي چېرته؟ زمونږ بچي صرف د نامې پاکستانیان دي، اوس هغوی انګریزان شول، واپس نه راځي. خو بیګم لږ خو خیال وکړه کنه. ما نن په اخبار کې اشتهار ورکړل. څه؟ اخبار کې د اشتهار ورکو؟ او ما ته دې اړونه وې؟ شکر کوه کرنل صاحب چې درته ویمه، ورنه دې ته هېڅ حاجت نشته. دا زما د پلار کور دی، ته څوک یې؟ نبی نن دومره ناوخته ولې راغلی؟ زه او یار تاسو خو پته بابا جان څومره زیات ضدي دی. هغه وایي چې یاره دا په موټر سایکل باندې مه ځه راځه آفس ته، ځان له سپورټس کار والا. نو موږ همغه کتوله تلي وو اصل کې. ډېر ښه وایي رښتیا. نو واده غشتو اډوانس هم ورکړی دی. تا ته خو پته نوی موډل ګاډی چې دی هغه لږ یو څو میاشتې هلي که نه را به شي. ډېر ښه ماشاءالله. تھینک یو سو مچ بس کله غرور نه دی کړی. همدا خو ورته یم ما سره واده وکړه ښه خوشحاله وی. نبیله ته زهر لګې ما ته ښه فضول خبرې مه کوه. نو مې خوره که نه نخرو ته یې ووایه فضول خبرې مه کوه، خپل کار کوه. نامه دې څه ده؟ د چا؟ تا نه تپوس کومه که نه؟ زما ارونا. څه؟ کرونا؟ خاله جی زما نوم ارونا دی ښه؟ اله ته مړ شه که نه زه ولې مړ شم؟ ترورې زما نوم چې دی که نه ارونا دی، کرونا نه دی ښه؟ په مزه خبره کوه زه اورم. سیده بیبي ورشه دوی ته کمره وښایه. باسه که نه تا ته ویمه کمره ورته وښایه. ښه بیبي جي اورم، کاڼی خو نه یم.
تاسو سامان دا کمره دی ښه د صفایي په خپله کوې زما نور کارونه هم ډېر ویلا دې مالکه وخبر د غوا خورما میخ زمینه لګي ستا خو مړه بس خېټه کې کار دی پاسه مړه زخب الوا خورما بس یو ځل زما نبیل سره واده وشي که نه نو د هاسټل د جنجټونو نه به زه خلاصه شم خدای خبر چې دا ښځه ځان ته وایسه کور نه ګیسټ هاوس جوړوي ګیسټ هاوس تپوس و اجازت خو پرېږده زه یې اډو خبر کړی نه یم خدای خبر چې دې سره ما دا ژوند څنګه تېر کړو څنګه لرې شه خواره پاسې مړه اخوا شیده وخې ټیکه دارو هسې آیډیا دومره بده نه ده ښه آیډیا ده ګډ ګډ هسې هم دومره غټ کور خالي پروت دی چې کرایداران راشي نو کور کې به چیل پیل وي رونق به وي هلې ځلې به وي خو نور خو نو زما زړه به هم پکې لګېدلي خو ها د شبانې مصیبت خانې نه به مې ځان خلاص شي پاسه زه جی پاسه بیا ها خوله کولاو که وخی غاښونه کولاو که خوله دې نه نه خوله دې کولاو که نه کولاو ولې کمره نه هلې دې کور کې څه بیګم غاښونه یې پوره دي د خیره دا ته څه کې قرباني دپاره څاروي اخلې څه قرباني دپاره څاروی نه علم دې کور کې وله کمره ورکم په کری ولې خپله تسلي به نه کومه ده ته کېنه په کلار تم کېنه تم کېنه ها کېنه څه نامه دې ده زما نامه جی نبیل ده نبیل څه وکیل وکیل خو نه ښکارې ماته وکیل نه نبیل نبیل لږ اوچتې خبرې کوه مرې دې خرابه ده و ترورې زما نامه نبیل ده نبیل په مزه خبرې کوه کاڼه نه یمه میډم دا ترور پاګله خو نه ده دماغ خو ستا خراب دی پاگلخانې ته لاړ شه دلته څه کې سیدی پاسه نبیل ته کمره وښایه بیبي جی زه نبی جی ته ګورم که نه نبیل ته ګوره ما کمره ورته وښایه پاسه ښه بیبي جی راځئ نو اجازت دی جی ورځئ ورځئ سلام وعلیکم څنګه کېنه زه ورپسې ځم بیا راځم ته کم خوا روان شوې کېنه
ارورا ته دلته نبیل ته او دلته اجینه تاسو یو بل پیژنئ څه جی ډېر ښه مونږ یو بل پیژنو دی ما صرف په یو آفس کې کار کوي خو ته خو وایي چې زما د پلار دومره غټه عالیشانه بنګله ده نو بیا دلته څه کوې بنگله دروغجن دی دروغجن دا زما کرایدار دی دا خو ویلي چې ستا د پلار اپارټمنټ دی که نه دروغجنې تا خو ویلي چې ستا بنګلې دي او ګاډي دي نه خو ورسره بنگله ده نه ګاډی او نه ورسره مال حال دی هېڅ هم نشته ورسره تشپاڼې دی تشپاڼې او که رښتیا خبره درته وکړم که نه تاسو دواړه تشپاڼې دواړه اسې یو خبره مې کوله واده وکړه راسره که نه څه واده او تا سره د خپل شکل ته دې کتلې دروغجنه زه به تا مړ کړمه نو تا کوم داسې رښتیا ویلي ته هم دروغجن یې بیا هم ستا د کومه دروغجنه دومره دروغ مې نه دي ویلي دروغجن ته وایې ډړم 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 ټش یو ضروري اعلان باوري کرنل صاحب نن تاسو ټولو ته نن خطاب کوي جی کرنل صاحب خبره دا ده چې سیدې د لاس پخ شوي خوراکونو زما د خولې خوند خراب کړو اوس تاسو فیصله وکړئ چې موږ دپاره پخلی پخلی به څوک کوي څومره کرایه چې تاسو موږ له راکوئ په دې کرایه کې خو موږ د طرفه تاسو ته یو شی میلاویدی شي کم شی ده څومره کارونه چې تاسو د دلته موږ خولی دي دا به هر حال کې کوئ او کوئ به او که څوک نه کوي نو ځي دی خپله لاره نیسه ګوره زه به ګورې صرف کپړې وینځم ښه نو اوس دا راته وایئ چې صفایانې به څوک کوي صفایي به زه وکړم نبیل او وقاص تاسو دواړه پخلی پخلی به کوئ او سیده به تاسو هیلپ کوي مونږ پخلی کوو که دا ټول کارونه کولی شئ نو ښه پخه او که نه شئ کولی بیا تاسو تللی شئ خو تاسو مخکې داسې نه ویلي نو بیا خپل پنډوکي اوچتوئ او سیده خیر سره خدای کړی ناکام دی نو بس نو پخه به کم روټی زه به هم پخلی وکړم شاباش زما کرایه‌دارانو نن نه به اخلي پخلي تاسو دواړو هلکان کوئ او د سحر ناشته هر کس به ځان له پخپله جوړوي او کوي به همدغه زما اوډر په دومره ټایم کې خو به زه یو 60 ځله کټوۍ پخه کړم پته چې څومره کټوۍ به پخ کړي
خبر پخ کړی وي کوخې پخ کړی کنه بیا به روزانه نبیل پخلی کوي دا څنګه روټه ده ته خو مړ په سهار نه نهار نه هورې ما زموږه صبر 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 دا څه کوي څوره درو دې روټه نه ده خوړل دا څه کوي ته خبرې پخوا به چې بادشاهګانو ته به دا کوي توام وام به راغو که نه نو وزیرانو به مخکې له چکو چې مړه بس ترکاري واچوه روټۍ وخوره اچوم اچوم دومره خبرې کې خوشبوینه یې پته لګي چې ډېر په شوق یې پخ کړی ډېر ډکشه زبردست لکه د اوبو راځي لکه د اوبو راځي زما خو وګونو نه لوګي وتل دومره مرچکي دا خې پخی خلک دا ډېر راته کنه چې ډېر مرچکي خوري بیګم جانې ترو مرچکونه ډک ډک ښځه دا پرېږده دا ها دا والا اکیر وخوري اکیر سویټیش صبر الګاډې شوکردا چې دا کیر پکې وخوره غر کوم شکر نه خوښ کاری اکیر زما دې مړه پر ولې دې کې عمر چکی نشته کنه ظالمانو دې کې خو تاسو ورته چیني اچولې نه ده کیر کې چینی بیخي نشته دا ډېر راته ویلي چې کرنل صاحب مري شوګر دی وای دا چینی ورته واچوه تاسو خلک لیوانې شوي خو نه کیر کې څوک دارچینی اچوي داسې جوړېږي کیر دې ته کیر وایي دا تاسو څه کوئ بس پرېږده ببلایولا اوس سبا د شپې روټۍ نبیل او وقاص به د خپل جیب او بازار نه راړي This is my order.